د سولې په دې خبرو کې ګټه وکړه. د امریکایانو څخه یې دومره ګټه ترلاسه کړه چې په تیرو 18-19 کلونو کې دوی دا کار نه و کړی. ترلاسه یې کړه که یې ورکړل امریکایانو؟ ترلاسه یې کړه. دوی ترلاسه کړه او امریکایانو ورته ډالۍ کړه. امریکایانو په مفته کې دا کار وکړه. ولې دا کار وکړه؟ امریکایان هم پوهېدل دوی د افغانستان د حکومت سره په میلیاردونو ډالرو کومک کوو تر څو چې د امریکا ګټې تر یو حده ساتل شوي وي په افغانستان کې او په سیمه کې. مګر هغه ګټې طالبانو په ډیره ټیټه بیه واخیستې او په راتلونکي کې به یې طالبان ساتي. طالبانو او امریکا په خپلو کې دغسې ډیل وکړ چې د افغانستان حکومت یو جز او یوه برخه هم ونه ګڼله. دوی جوړ راغلل سره. طالبان یې د حکومت سره پرېښودل چې تاسو څه کوئ. د اوربند مسله یې مطرح نه کړه. مګر بیا د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ اوربند وشو. په اطرافو کلیو او بانډو په ولسوالیو کې امریکایان رواني، امنیت طالبان ساتي. په 2 کیلومترۍ کې اردو او زموږ امنیتي ځواکونه رواني، د هغې سره یو ځای نه ځي. امریکایان ورته وایي چې تاسو به موږ سره یو ځای نه ځئ ځکه په تاسو برید کیږي او په موږ برید نه کیږي. په طالبان راځي په افغانانو برید کوي او په امریکایانو برید نه کوي. مسله څه ده؟ مسله دا ده چې امریکایانو طالبانو ته دومره واک ورکه او دومره یې وپړسول په دې د سولې خبرو کې چې اوس د افغانستان د حکومت سره په نرمه نه کیني. یعنې فکر کوئ امریکا اوس پر دغه څه باندې پښیمانه ده؟ نه، ما وویل چې د امریکانو ګټه اوس په دې کې ده چې اوس طالبان واک ته راولي. چې طالبان تر یو حده واک ته راولي او په واک کې ګډ کړي تر څو چې په راتلونکي کې په میلیاردونو ډالر مصرف نه کړي بلکې په کمو پیسو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی په میلیاردونو هم نشي ترلاسه کولی. د داعش سره د جګړې مسله ده. د افغانستان د حکومت سره دوی چې مرستې کوي ډېر مرستې به کوي، میلیاردونو به یې کوي، مګر طالبان هغه په کمو پیسو ورته کوي. ترهګري د نور هغه ډلې چې په ترهګرۍ کې لاس لري د هغې پر ضد باندې طالبان په کم پیسو جنګولی شي. یعنې په تړون کې هغه تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ ترسره سوی یا لاسلیک سوی دی د هغه تر شا نور هدفونه نه افغان سوله؟ د هغې تر شا د 40 کلونو کې دغسې تړونونه چې شوي دي د افغانستان د خلکو د ملت او د افغانستان ګټه نه وه او نه به په راتلونکي کې وي. طالبان د غوږونه خلاص کړي او حکومت د هم غوږونه خلاص کړي. چون طالبان د جګړې اساسي برخه ده، دوی باید دا ومني چې حالت بل ډول دی. د دغه چانس څخه چې اوس په لاس راغلی دی امریکا یې د خلکو په مخ کې خوا او دېخوا کوي چې سوله نومیږي. یعنې فکر کوي له افغان حکومت سره اوس طالبان امریکا جنګوي؟ زه وایم د دې چانس څخه اوس باید ګټه پورته کړو تر څو چې د سولې راتلو دپاره لار هواره شي. طالب اوس د چا په توسط جګړه کوي؟ طالب که په هر توسط باندې مثلا مطلب دا دی چې طالب اوس د افغان سره جنګیږي. د چا له لوري؟ د امریکا، پاکستان او که له خپل لوري؟ د سیمې استخبارات د افغانستان په جګړه کې تر آخر اندازې پورې ښکیل دي. بله نړیوال هغه نړیوال چې په افغانستان کې نظامی حضور لري هغوی په همدې ډول دي. اما ډېر نږدې امریکا ته دي. د هغوی د ټانکونو ساتنه مهار د دې ټولو د امریکا سره دی. امریکا چې په کومه جنګوي په کومه یې بیا یې همغه کار کیږي. اما دلته د سفیر تازه څرګندونې په څه معنا دی چې تر هغو چې تاوتریخوالی طالبان کم نه کړي سولې ته نسي رسېدی؟ اوس کیسه هم دا ده، زه وایم دغه چانس چې ټرمپ د خپل ټاکنو دپاره په لاره اچولی دی تر څو چې دی په امریکا کې بیا یو ځل بیا واک ته ورسیږي او رایه د خلکو څخه واخلي. د دې څخه باید موږ او حکومت او طالبان ګټه پورته کړي، د ملت ته په نهایت کې سوله ورکړي. دا ومني چې امریکا خپل اهداف لري په دې کې، په دې خبرو کې، په جګړه او سوله کې، په دواړو کې. خو موږ څه کولی شو؟ موږ باید د دواړو څخه ګټه پورته کړو او حکومت هم باید دا کار وکړي. که دا کار یې ونه کړه یو ځل بیا به افغانستان هغه حالت ته تللی وي لکه په 90مه لسیزه کې چې لاړه. ډېره زیات مننه اصولي صاحب. بېرته تاسو ته راګرځو.
یوسفزی صاحب یوه بله پوښتنه چې د افغان حکومت په تړاو باندې مخکې عاطف صاحب ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت هڅې پیل کړي دي تر څو د سیمه ییزې او نړیوال اجماع او باور لاسته راوړلو لپاره یا د طالبانو سره د سیالۍ په خاطر باندې چې طالبان هم دې برخه کې هڅه کوي تر څو نړیوال او سیمه ییز ملاتړ راخپل کړي. افغان حکومت ویلي دی چې په روانه اونۍ کې 3 غونډې کوي په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې. څه فکر کوئ که چیرې افغان حکومت واک ونه لري د سولې په تړاو باندې دغه غونډې کومه ګټه رسولی سي د سولې بهیر ته؟ یقینا افغان حکومت د افغانستان یو نماینده او منتخب حکومت ده. په دنیا کې ډېر داسې حکومتونه شته دي چې هغه به فساد ولري، کمزوري به وي، نور مشکلات به ولري، خو په دې معنا ده چې هغه نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه له خپله لیست نه باسي. افغانستان حکومت خپل د سفارتونه دي، د افغانستان خپل نمایندګانې دي په ملګرو ملتونو کې. یعنې په دې کې هیڅ شک او تردد نشته چې نړیواله ټولنه اصولا د افغان حکومت سره په حیث د حکومت د رسمیت ولاړه ده. خو متاسفانه په عین حال کې هغوی طالبانو سره هم د یو متوازي حکومت په ډول باندې معامله کوي. ایران د اوس سفر کړی و کسانو یې قطر ته، د روسیې نمایندګان راځي په قطر کې. هره ورځ د طالبان نمایندګان له دغه هیوادونو یعنې هغه هیوادونه چې افغانستان سره ډېرې مرستې کوي، مثلا ناروې و، ډنمارک و، جاپان و، فرانسه و، برېټانیا، د هغوی نمایندګان هغلته ناست وي. یقینا دا د افغان حکومت لپاره یو څه یعنې مشکل حالت رامنځته کړی ده. دا ډول کانفرنسونه په دغسې یو حالت کې د افغان حکومت لپاره یعنې یو ګټه کولی شي چې دا وښیي چې افغان حکومت اوس هم د نړیوال ټولنې اعتبار د ځان سره لري. خو مشکل دا ده چې دلته اصلي لوبغاړی امریکا ده او امریکا د دغه ټولو خارجي هیوادونو هغه د پالیسي جوړولو سرخیل ده. که هغه په امریکایان په افغانستان کې پاتې کېږي په حیث د ناټو د یو هیواد، ټول هیوادونو په افغانستان کې پوځیان پرېږدي، که امریکا وځي بیا دا د ناټو یو قانون ده چې یو هیواد یې وځي نور ټول بیا باید ووځي. نو زما په خیال افغان حکومت کوشش کوي چې دغه لارې خپله برتري وښیي، خو په عین حال کې طالبانو هم یعنې هغوی دپاره دا ډېر اهمیت نه لري ځکه چې طالبان یو جنګي ډله ده. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت ډېر مشکلاتو کې ده، که موږ دغه حکومت سره یو ځای کیږو یا یو برخه کیږو نو موږ به هم ورته برخلیک ولرو. یعنې دا خبره چې د افغان حکومت باره کې چې دا به خپل ځای پاتې کېږي یا به یې تبدیلېږي، خو د دې نه خو بله چاره نشته ده. که سولې ته رسېږو نو یو بل میکانیزم به رامنځته کېږي. که موږ په همدې باندې تاکید کوو چې حتما به ډاکټر صاحب اشرف غني 5 کاله وخت تېروي، طالبان به 5 کاله انتظار کوي، بیا خو فکر نه کوم چې جوړه رامنځته شي. جوړه رامنځته کول امریکا ته اوس په دغسې شرایطو کې څوک منلی دی؟ مخکې اشاره وسوله چې امریکا د خپلو ګټو یا اهدافو یا راتلونکو هدفونو لپاره طالب استعمالوي او هغه په ډېرو کمو مصارفو باندې له طالب څخه ډېر کار اخلي. اوس امریکا ته منلی څوک دی؟ افغان حکومت او که یا وسلوال طالبان؟ کله چې زلمی خلیلزاد دلته کابل ته راځي د افغان حکومت هم پر ملا باندې ټکوي چې تاسو به پاته یاست. اما کله چې قطر ته ځي طالب ته پر سر لاس باندې ورتېروي چې ډېر واک به تا ته سپارل کېږي. په دغسې یو مغشوش حالت کې د افغانستان وضعیت کم لور ته تلونکی دی یوسفزی صاحب؟ په دې کې شک نشته چې افغان حکومت یو رسمي نماینده حکومت ده، د افغانستان د خلکو حکومت ده، په ټاکنو ټاکل شوی ده او رئیس صاحب اشرف غني د دې حکومت مشري کوي. په دې کې ټول سیاسي احزاب دا وخت بیخي ټول سیاسي احزاب ده، که هغه پخواني مجاهدین دي، سیاسي احزاب دي، ټول د دغه حکومت یو برخه ده. خو متاسفانه زه چې ګورم د افغانستان مسله یعنې امریکا په دې پوهېږي چې که نور هم دلته پاتې کېږي دا جګړه ګټلی نه شي. که څومره ډالرې په دې دولت باندې مصرفوي د دغه حکومت کارکردګي بهتري طرف ته نه ځي، د زوال طرف ته ځي. نو له دې امله هغوی غواړي چې داسې یو لاره رامنځته کړي چې دغه سیمې نه خپلې پښې وباسي، یو افغانستان نه یو جال راتاو کړي، یو زنځیر راتاو کړي چې دننه تاسو افغانان خپل منځ سره جوړ شئ، که نه جوړېږي یا خپله جګړې سره کوئ، خو د خپلو پولو نه د باندې موږ ته شر مه راوړئ.
اوس ما خیال د امریکا هم دې ته ناسته ده چې یعنې موږ ته یو ډول یو نسبي یا د څو ورځو دپاره که هر څه ډول وي یو موقت حکومت وي یا په همدغه حکومت کې طالبانو ادغام وي هغه رامنځته کړي او خپل مسؤلیت یو ډول نړیوالې ټولنې ته وښیي چې موږ خو راغلي وو 20 کاله مو هلته وخت تېر کړلو او اوس بېرته وځو یعنې په دې کې شک نشته چې په معنوي لحاظ باندې دا جګړه په امریکا ګټلې ده خو په بل لحاظ باندې بایللې ده معنوي لحاظ په دې معنی چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې نه حکومت نه مکتب وو نه د زنانو دپاره کار وو نه سړک وو نه هوایي میدان وو نه پارلمان وو نه د مطبوعاتو ازادي وه په دې 20 کالو کې امریکایانو دا هر څه خپل قربانیو سره یعنې 2.5 امریکایي پوځیانو په میلیونو ډالرو مصرف کړلو هغه دلته موږ ته راوستلو دا چې موږ په خپله په سیاسینو کې د موږ په حکومت کې دومره توم نه وه چې دې ته په ښه ډول دوام ورکړي طالبان یا ثانیې ته په سیاست کې راولي یا شکست ورکړي هغه زموږ ناکامي وه امریکایان دې دپاره نه وو راغلي چې ټول عمر به دلته په افغانستان کې د امریکا یو حالت یو دلته به پراته وي هغوی بالاخره وتل بل یوسفزی صاحب په ډېر لنډ ډول باندې دا راته ووایي چې حکومت به 15 کاله دوام کوي طالبان به ورته انتظار کیږي او که یا بین الافغاني مذاکرات به پیلېدونکي وي چې دواړه لوري د عتیب صاحب په خبره باندې پر یو موقت ادارې سره سلا سي پرته له موقت ادارې یا هر ډول اداره چې ورته وایي بله لاره نشته ده که دغه لاره وي چې ډاکټر صاحب وایي په 15 کاله حکومت کوو طالبان وایي چې د 15 میاشتې وروسته چې امریکایان وځي بیا د زه په زور راچپه کوم نو زما په خیال د دې یو منځ لاره راویستل پکار دي چې هم ډاکټر صاحب دپاره یو باعزته طریقې سره او هم طالبانو ته یو لاره پیدا شي چې د نظام برخه شي طالبان د نظام برخه کېږي نو افغانستان قوي کېږي کله چې افغانستان قوي کېږي بیا دلته د ترهګرې ډلې یا په حکومت کې ذوب دا ټول له منځه ځي ځکه چې نظام دا وخت چې کمزوری دی یوه وجه دا ده چې د په مقابل کې یو شدت سره یو مقاومت روان ده که هره اداره کمزورې ده د هغې یو پړه په دغه مقاومت باندې لویږي نو زما په خیال یعنې دواړه باید قرباني ورکړي طالبان هم باید د ډېر څه نه تېر شي او ډاکټر صاحب اشرف غني هم باید که دې دپاره چې په تاریخ کې یو ښه نوم پرېږدي باید یو نرمه لهجه اختیار کړي او بل طرف ته که بین افغاني مذاکرات پیل کېږي نو که په نظام کې طالب راګډ نه کړو یا یو موقته لاره جوړه نه کړو یا یو بله لاره جوړه نه کړو بیا خو طالب وایي چې زه جګړې ته دوام ورکړو ډېره مننه یوسفزی صاحب خوشحاله اوسئ بیرته تاسو ته راګرځو عتیب صاحب د سیمې او نړۍ نږدېوالي ته په کتو سره اړخیز پرمختګ ته په پام سره اوس په افغانستان کې د سولې همدغه مهمه پروسه لپاره هلې ځلې روانې هم په کور دننه هم سیمه ییز اړخ کې او هم نړیوال اړخ کې څه فکر کوئ دغه د امریکا 15 کلنه یا 13 کلنه ستراتیژي چې په افغانستان کې د جګړې لپاره ترسره کړې وه دغه ستراتیژي د سولې په ستراتیژي باندې بدلیدونکې ده ډېره مهمه او بنیادي پوښتنه ده ګورئ د پوښتنې سره تقریبا 3-4 نورې پوښتنې هم تړلې دي امریکا په افغانستان کې پاتې کېږي که وځي همدې مسلې پورې مربوطه مسله ده که نه همدې خبرې پورې امریکا په رښتیا سره د دې حکومت ړنګول غواړي یوې لنډمهالې ادارې پسې ده که نه غواړي چې دغه حکومت وي او طالبان د دې نظام یوه برخه شي دا ټول هغه مسایل دي چې مربوطیږي همدې پوښتنې پورې د ناټو دغه 20 کلن ماموریت په افغانستان کې د کوم برخلیک سره مخامخ کیږي اوس راځئ دوه حالته لري دوه امکان باید وارزول شي یو امکان دا دی چې دلته حکومت له منځه لاړ شي او یوه لنډمهاله اداره رامنځته شي امریکایان ووځي او بیا هغې نه وروسته اساسي قانون بدل شي که یو کال یو نیم کال یا 2 کاله په بر کې نیسي بیا انتخابات وشي د دې په وړاندې څو نورې پوښتنې پیدا کېږي اول امریکا خپلو موخو ته رسېدلې ده په دې سیمه کې زما منطق دا نه مني چې امریکا داسې یوې مرحلې ته رسېدلې وي چې افغانستان پرېږدي اسیا پرېږدي بیخي ووځي زه دا ګمان نه کوم دویمه خبره دا ده چې د ناټو ماموریت که د ناټو ماموریت دې انجام ته رسیږي چې هغه حکومت ړنګ شي چې په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د دیموکراسۍ او د انتخاباتو د دې 20 کلنې پروسې او بهیر په پایله کې رامنځته شوی معنی دا ده چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې ناکام ماموریت ناټو ماته وخوړه امریکې ماته وخوړه او ناټو بیا د یو متحد تړون په توګه پاتې کېدای هم نشي د ناټو د ډېرو هیوادونو د مشرانو له روحیې نه هم دا ښکاري حتی له څرګندونو چې که د افغانستان ماموریت
یوې ښې پایلې ته ونه رسېږي نو ناټو متحد نشي پاتې کېدی. بله خبره چې امریکا به پر طالبانو ډېر اعتماد ولري که پر داسې اشخاصو لکه ډاکټر اشرف غني. اوس راځو لږ درېږو په همدې مسلې باندې. ډاکټر غني سره له دې چې ډاکټر زلمي خلیلزاد سره مشکلات لري، د دوی هغه د پوهنتون له دورې نه چې اختلافات دي، شخصي اختلافات لري، کمپایني اختلافات لري، کله کله یو بل د ځای او د چوکۍ د نیولو هڅې پکې کېږي، دا خبره شوې ده. خو د امریکې بنیادي سیاستونه، د امریکې استراتیژي، د امریکې ملي ګټې تر اوسه پورې غني نه دي چلنج کړي. حامد کرزي کړي دي، هغه د امریکې په خلاف ډېرې خبرې کړي، د امریکې سیاستونه یې چلنج کړي دي، د امریکې پر خلاف د سیمې هېوادونه راپارولي دي، د افغانستان په قضیه کې ښکېل کړي دي چې روسیه یې یوه ښه بېلګه ده. خو غني هېڅکله هم داسې نه دي کړي. په نړیوالو سیاستونو کې غني هغه څه کړي دي چې د امریکې سیاستونه ایجابوي. موږ له دې ځینه پورته شو، د یمن د حوثیانو پر خلاف د سعودي د ائتلاف ننګه وکړه. نه مو عسکر ورلېږلی دی، نه د پیسې ورکولو امکانات لرو، یوازې د امریکا په خاطر باندې. خو یوازې د امریکې په خاطر موږ ودرېدلو، سره له دې چې په سیمه کې نور مشکلات هم رامنځته کړل. هغه د ایران پر خلاف یو دریځ و. مونږ داسې کړي دي. یعنی مطلب مې دا دی چې ډاکټر غني زما منطق دا نه مني چې امریکا په ټوله کې له دې حکومت هم تېر شي، افغانستان هم پرېږدي، واک د طالبانو تحریک ته وسپاري، صرف د دې خبرې په بدل کې چې دلته اداري فساد دی، هغوی به اداري فساد نه کوي. اداري فساد هم تر ډېره بریده په خپله د دې بهرنیو کړیو او NGO-ګانو زېږنده ده. یعنې فکر کوئ امریکا په دغسې لټه کې ده چې لنډمهاله حکومت رامنځته کړي؟ زه ګمان نه کوم. زه همدا خبره کوم چې زما منطق نه مني چې کله لنډمهال حکومت رامنځته شي دغه حکومت له منځه لاړ شي، د امریکې او د ناتو ماموریت په افغانستان کې ناکامه دی. بل په دنیا کې دا معمول هېڅکله داسې نه دي شوي. په سریلانکا کې څو کاله جنګ روان و د دې د تامیلي هغه تامیل پړانګانو په خلاف. د سریلانکا حکومت خو بدل نه شو. یوه بیلګه ماته وښیئ، د پاکستان په مقابل کې جنګ روان نه دی، ټول سیاسي ګوندونه ورته یوې خوا دي، د طالبانو تحریک هغه د پاکستان طالبانو تحریک، بلې خوا ته هغه د سند خلک، د کراچۍ خلک هغه د طالبانو نه هم بتر دي، هغه بلې خوا ته. خو حکومت خو ړنګ نه شو کنه. د ایران په خلاف بلوچستان نه جنګېږي، کردان نه جنګېږي. څه فکر کوئ عتیب صاحب امریکا د څه په دا معموله طریقه نه ده. زه وایم اوس راځم کنه، هغه زما تحلیل دا دی چې امریکا دغه مسله اوږدوي تر راتلونکو 3 میاشتو پورې چې په امریکې کې انتخابات وشي. یعنی فکر کوئ د انتخاباتو وړاندې هم دغه مسله حل کول غواړي او که یا وروسته؟ انتخاباتو نه مخکې صرف او صرف یوازې په افغانستان کې امریکا اوربند غواړي چې کم تر کمه خپلو خلکو ته ووایي چې په افغانستان کې اوربند ته ورسېدلو، د دې اوربند په پایله کې انتخابات وشي. د امریکې د انتخاباتو نه وروسته د امریکې اصلي دریځ د افغانستان د سولې په اړه څرګندېږي. ممکنه ده چې داسې وسي؟ اوس چې څه ویل کېږي زه ګمان کوم دا د امریکې اصلي دریځ نه دی. په کوم دلیل؟ دلایل معلوم دي. ځکه چې ډونالډ ټرمپ یوه خبره کوي، د دفاع وزیر بله خبره کوي، د بهرنیو چارو وزیر بله خبره کوي، دلته سفیر بله خبره، سنا خو هلته ځان ته یو بل حکومت لري، هغه کله کله بیا په ټولو لګېږي، هغه بله خبره کوي، سفیر یې بله کوي. معنا یې دا ده چې دا د امریکې د ستراتیژۍ دریځ نه دی. هغه څه چې ویل کېږي دا د امریکې ستراتیژي نه څرګندوي. ستراتیژي خو په یو وخت کې شپږ نه وي، خو یوه ستراتیژي وي. دا هغه لنډمهال سیاستونه دي، کله د وخت د ضایع کولو دپاره، کله د یو چا د ارامولو دپاره. تاسو مخکې یوه ډېره ښه خبره وکړه چې خلیلزاد کله کابل ته راځي، دلته حکومت ته وایي چې ته به یې که نه، چې کله قطر ته ځي طالبانو ته وایي چې په 14 میاشتو کې به ستاسو حکومت راځي په افغانستان کې. د دې خبرې معنا څه ده؟ دا هم وساته، هغه هم وساته، وخت پاس کوي چې دغه انتخابات د امریکې تیر شي، بیا به وروسته اصلي دریځ د امریکې د افغانستان د سولې په قضیه کې معلوم شي. او هغه دریځ به زما نظر دی، البته زما تحلیل دی، هغه دریځ به دا نه وي چې په افغانستان کې حکومتونه رنګ کړي، بلکې شریک پکې طالبانو ته به امتیاز ورکړي، ښه امتیازات به ورکړي. خو د دې امتیازاتو معنا به دا نه وي چې دا حکومت له منځه ځي. ډېره زیاته معنا. اصولي صاحب تاسو څه فکر کوئ افغانستان کې څه راتلونکی دی؟ امریکا په کومه لټه کې ده؟ ځینې خلک داسې فکر کوي چې خلیلزاد په دې لټه کې دی چې د امریکا له ټاکنو وړاندې دلته د افغان سولې معضله یو طرفه سي. ممکنه ده چې دغسې یو حالت رامنځته شي، هلته د طالبانو ټینګښت په کتو سره او دلته د حکومت ټینګار ته په کتو سره چې له جمعیت څخه نه تېرېږي، دغسې یو څه کېدونکي دي
زما په نظر تر اوسه د افغانانو په خپلو منځو کې خبرې نه دي پیل کړي. دغه د خبرو پیلېدا او افغانان په خپلو کې یوې هوکړې ته رسېدنه یو څه وخت غواړي. د امریکا انتخاباتو پورې اقلا دوی لکه څنګه چې وویل شول دوی د اوربند غوښتونکي دي چې په افغانان په خپلو منځو کې اوربند نسبي اوربند به یو څه وي چې اقلا خپلو خلکو ته ووایي چې موږ دا وکړل. کله چې دا انتخابات تیر شول دغه چانس د افغانانو د لاسه ووته. ما مخکې اشاره درلودم دې موضوع ته. د امریکا د انتخاباتو پورې د دغه چانس څخه که طالبانو او حکومت استفاده وکړه او که نه نو دا چانس د لاسه وځي بیا به جګړه روانه وي. طالبانو ته پکار ده چې د دې چانس څخه استفاده وکړي. دوی اوربند وکړي د حکومت سره کیني. حکومت خو دا چیغې وایي چې راځئ اوربند وکړو. طالبان د هم اوربند وکړي او جرګې او مرکې ته د کیني تر څو چې وتوانیږو هغه څه چې د طالبانو سره دي هغه څه چې د حکومت سره دي هغه د پټو په سر باندې سره وغورځوو چې کوم د منلو دي او کوم د منلو نه دي. د افغانستان مسله د لنډمهالي حکومت پر بنسټ باندې هم د حل وړ نه ده. د افغانستان مسله د جګړې پر بنسټ باندې حلیدونکې نه ده چې دوی هره ورځ په لسهاو بریدونه کوي چې ګواکې حکومت به راوپرځېږي. نه، همدا حکومت چې بیخي راوپرځېږي له منځه لاړ شي سبا طالبان راشي او طالبان به حکومت وکړي. طالبان خو راغلل یو وارې په افغانستان حکومت وکړی شو. عین د بدخشان په سر کې څو ولسوالۍ ورته پاتې وې هغه د څو ولسوالۍ څخه آرام ونه کړ. جګړه یې ورسره په مخ وړه. د افغانستان د وخت د حکومت ټوله انرژي په هغه جګړه نه مصرفېده. بنان طالبان دا فکر نه کوي چې په یوازې ځان به په افغانستان کې حکومت وکړي. پکار ده چې راشي د جرګې او مرکې ته کیني د افغانستان د حکومت واوري چې تاسو څه غواړئ موږ څه غواړو. اوس خو د یو پر بل باور نه لري او یو د بل قناعت نشي ترلاسه کولی. دغسې یو درېیمګړی څوک کېدلی سي چې طالب او حکومت دواړو ته قناعت ورکړي چې یو پر بل باندې اعتماد وکړي د باور فضا رامنځته کړي تر څو ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات ته کښېني. ګورئ درېیمګړي نشته دي. درېیمګړي که منځته راغلل او اوس راغلي درېیمګړي منځته د افغانان نه سره جوړوي. په تیر کې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت مسایلو کې درېیمګړي وو. اوس څه کول پکار دی چې درېیمګړي نه وي؟ په څنګ کې کوم ګاونډیان چې موږ درلودل بې له دې چې خرابي افغانستان ته راوړه بل څه یې رانه امریکا او روس وو څه یې راوړل افغانستان ته. د باور جوړولو لپاره څه کول پکار دی؟ د باور د جوړولو دواړه خواوې روان دي. د باور د جوړولو لپاره پکار ده چې دواړه خواوې یوازې ووایي چې موږ تاسو په خپله غږیږو. امریکا سره د هوکړه وکړه وروره ډېر ښه دې وکړل امریکا ته د منځه وځه راته کښېنه په هغه غونډۍ چې موږ څه کوو. طالبانو راشئ د حکومت سره وغږېږي. حکومت د هم پاکستان او امریکا او نورو ته ووایي چې موږ کې لاس مه وهئ. دوی د سره کینی بین الافغاني خبرې د پیل کړي سره ودې انګیري چې موږ په کومه لار تللی شو. کومه لار د هېواد د بقا دپاره د افغانستان د ملي ګټو دپاره ښه ده. اوس مسؤلیت چاته ورګرځي دواړو لورو کې تر ډېره؟ افغان سولې بهیر کې مسؤلیت چاته ورګرځي تر ډېره؟ خام دواړه لوري دي تر ډېره طالبان ځکه طالبان تر اوسه اوربند نه کوي. طالبان اورکم نه کوي. طالبانو ټوپک په لاس نیولی دی شپه او ورځ چې څوک مخ ته ورځي وژني. د دې خوا حکومت مجبور دی چې هلته بمبارۍ هم وکړي هلته عملیات هم وکړي هلته بل هم وکړي بل هم وکړي. که نه حکومت خو وایي چې راځئ چې اوربند وکړو. اوربند وکړي دواړه خواوې باید اوربند وکړي سره کیني. په نهایت کې موږ باید سولې ته ورسیږو. په نهایت کې موږ باید دغه ګنډه خلاصه کړو. دا که په خوله وي او که په لاس وي که په پردیو وي او که په خپلو وي د ګنډه خلاصول غواړي. بنان د جګړې دغه ګنډه که موږ خلاصه نه کړو نه امریکا راته خلاصولی شي نه پاکستان حلولی شي دغه موضوع نه بل څوک غواړي چې حل شي. دوی خپل اهداف لري. پاکستان خو غواړي چې په افغانستان کې اوربال وي او دای لاسونه تاوده کړي ورته په اسلام آباد کې. امریکا هم دا غواړي. امریکا که غوښتی چې په افغانستان کې سوله راشي په دې تیرو 20 کلونو کې اسلام آباد ته نشو ویلی چې وروره د څه کوي.
ټریننګ کوي ته چانس ته په کتو سره څومره احتمال شته د جګړې او څومره احتمال د سولې دی؟ ښه موږ باید تر یو حده هیلهمند واوسو، اما که اوضاع په دې ډول روانه وي چې د اوس ګورو، زه ورته هیلهمند ځکه نه یم چې امریکا تر اوسه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د جګړې او د سولې اصلي عامل او لاروی تحرک کوونکی په اسلام آباد کې دی، د هغې لاسونه باید وتړل شي. ډېر زیات مننه. یوسفزی صاحب، همدغه د جګړې د شدت او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر کوم لوري باندې باور کول پکار دی؟ اوس د طالب او افغان حکومت ترمنځ خو باور فضا خړه پړه ده. د بندیانو پروسه چې طالبانو اساسي شرط بللی و هغه هم تر ډېره پورې بیرته ځنډېدلې ده. اوس د اعتماد سازۍ لپاره یو درېیمګړي ته اړتیا لیدل کېږي، او که نه مخکې اصولي صاحب وویل چې درېیمګړي سته خو هغوی خپله د جګړې هڅې کوي. اوس څه کول پکار دی چې بالاخره دغه جګړه راکمه سي؟ زما په خیال دا وخت یو هدف چې موږ ورته امید کولی شو هغه د بین الافغاني مذاکراتو پیل ده. د بین الافغاني مذاکرات ظاهره خبره ده چې څنګه نوم نه ښکاري دا د افغانانو ترمنځ وي، او امریکا هم وایي، دا نور نړۍ هم وایي چې افغانان باید افغانان په خپله د افغاني خبرو مشري وکړي او په خپله پر مخ بوځي. په دې کې د دنیا هېڅ هېواد اختلاف نه لري. زما په خیال موقع ورکول پکار دی د بین الافغاني خبرو ته، ځکه بین الافغاني خبرې به د طالبانو هغه اصلي د څه پلان په ذهن کې لري، سوله غواړي، نه غواړي، حکومت کې واک غواړي، موقت حکومت غواړي، یو 2 کلن حکومت غواړي، وروسته انتخابات غواړي. دغه به په بین الافغاني خبرو کې راڅرګندېږي. د دغه د تصویر او خاکه دا تر هغو پورې موږ تاسو اندازه نشو لګولی. اوس خو ظاهره باندې طالبان چې کوم په دې بندیانو باندې تاکید کوي، د دې نه داسې ښکاري چې دوی هم د سولې ډېر لیواله نه دي، ځکه چې 4,000 بندیان خوشي شوي دي، دې هفته کې به 500 نور خوشي شي. خو کار دا ده چې بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. خو طالبان اصلا زه فکر کوم چې دوی د سولې په ځای باندې زیات په دې ډاډ دي، سره د دې چې دا ډاډ د دوی ډاډ دې ضمانت نه ده چې دوی به کابل خامخا ونیسي. خو دوی دا فکر کوي چې دا حکومت که امریکایان وځي موږ به یې چپه کولی شو. نو زما په خیال اوس اساس وخت دا ده چې امریکې انتخابات را روان دي، بل طرف د طالبانو حیثیت په دا اوسنۍ مسله کې دغه پروسه راغلې ده د طالبانو تحریک سره خبرې دا بې نتیجې شي، نو کیدای شي د طالبانو تحریک د نورو هیوادونو سره د اړیکو پر بنا باندې امریکا نور هم په افغانستان کې چلنج کوي. مثال روسیې نه شروع تر ایران پورې، پاکستان خو خپل پخوانی ملګری دی، تر چین او نورو هیوادونو پورې، او دلته به یو اتحاد په دې سیمه کې رامنځته شي د امریکې پر خلاف. نو ځکه زور اچوي چې له دې موقع نه په هره طریقه کېږي کار واخیستل شي. کله کله چې په افغان حکومت هم فشارونه ډېروي امریکا، دلیل یې دا دی چې دغه موقع دغه چانس له لاسه ورنکړي. د بین الافغاني خبرو دپاره زه اول په دې عقیده یم چې بین الافغاني خبرې پیلېږي، زر پیلېږي، کیدای شي ځان پکې راشي یوه اونۍ، 2 اونۍ، 3 اونۍ، دا هغه وي. کم تر کمه په امریکې کې د انتخاباتو نه مخکې دلته بین الافغاني خبرې کېږي او په اوربند باندې یوه هوکړه کېږي. که بیخي اوربند نه وي، اورکم باندې خو ضرور چې دوی سره کینی، لومړنۍ مسله به همدا د اوربند د اورکم مسله وي، دا کېږي. خو پاتې کېږي هغه د باور د رامنځته کولو مسله چې ستاسو پوښتنه ده. د باور د رامنځته کېدو دپاره زه په دې باور یم چې د امریکې دغه منځګړیتوب یا په اصطلاح د یو درېیمګړي په توګه چې را میدان ته کېږي د طالبانو د تحریک او د حکومت ترمنځ خبرې کوي، دا باید رنګ بدل کړي. په دې معنا چې هر مسله بیا ډاکټر صاحب زلمي خلیلزاد او امریکې پورې مربوطه نه وي. زمینه باید داسې هم برابره شي چې مخکې د دې نه چې رسمي خبرې پیلېږي د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ یوه راشه درشه وي، ناسته وي، پر ځینو مسلو باندې د اعتماد جوړونې فضا رامنځته شي، پر وړو وړو مسلو باندې به ټینګار ونه شي. یوسفزي صاحب ښې مسلې ته اشاره وکړه. 4.5 زره اوس نن افغان حکومت ژمنه کړې ده چې 400 بندیان خوشي کوي، او دې سره د ټولو بندیانو شمیر چې خوشي کېږي 4.5 زرو ته رسېږي، 1500 نور پاتې دي. که 11 نفره یې کیس لري، دوسیې لري، هغه د څرګنده کې بربنډه کې چې دغه کسان دوسیې لري، زه د خوشي کولو صلاحیت نه لرم د جاري قوانینو پر بنا باندې، خو نور در خوشي کوم. د طالبانو تحریک هم تر اوسه پورې اله 1500 کسان خوشي کړي دي، 500 نه هم کم،
هغه هم باید دغه د خپله ژمنه پوره کړي، زر کسان دې خوشي کړي. دوی خپلو کې سره کینی د ډېرو مسلو دپاره هر یو په ډاکټر صاحب زلمي خلیلزاد غږ ونه کړي. یعنی مخکې د مخکې نه د اعتماد جوړونې داسې یوه فضا رامنځته شي چې په ځینو موادو باندې، چې مثال د طالبانو تحریک ځینې بدلونونه بې له شکه په حکومت والۍ کې غواړي، په اجرااتو کې غواړي، دوی باید سره کینی مخکې د مخکې نه په ځینو مسلو توافق وکړي. ډېر شریک پوینټونه شریک کې په اصطلاح مسلې دوی لري چې افغان حکومت هم هغه غواړي، طالبان هم غواړي. د دغو مسلو دپاره باید زمینه برابره شي که ډایرکټ د امریکې لخوا نه کېږي، نور هېوادونه هم شته دي. دې دپاره چې هغه د اعتماد جوړونې فضا داسې برابره شي چې هېڅ یو لوری داسې ګمان ونه کړي چې که زه مثال که د طالبانو تحریک ګمان وکړي که زه د نظام کې سره شریک شم زما حیثیت له منځه ځي، یا زه به تر فشارونو لاندې راځم، یا حکومت دا فکر وکړي. دغه فکرونه باید له منځه لاړ شي. زه ګمان کوم پر هغه کې په نړیواله کچه چې کومې هڅې تر دې دمه شوي دي او کوم قدمونه پورته شوي دي، که د دې په خوا کې داخلي په اصطلاح اعتماد جوړونې فضا هم پیاوړې شي، ښه زمینه ده. هغه د اصولي صاحب یوه خبره زه تکراروم چې دغه زمینه که له لاسه لاړه شي او انتخابات هلته ترسره شي، نو بیا د جګړې امکانات ډېر زیات دي نظر اصولي ته. ډېر زیات. اصولي صاحب که په پای کې څه ویل غواړئ؟ زما په نظر حکومت باید د طالبانو دا بانه ورکه کړي چې دوی د 15,000 بندیان نه خوشي کوي، 3,500 بندیان یې خوشي کړي، د 1,500 بندیان د نور هم خوشي کړي، چې د بانه یې ورکه شي او دوی طالبان راشي او د سولې خبرو ته کینی. په نهایت کې به سولې ته سره کینو، د یو بل خبرې به اورو او په کار وسته چې نور د ورور وژنه بس کو او افغاني جرګې او مرکې ته کینو، سره واورو چې څه دي، څه غواړي او څه زه غواړم. حل یې په دې کې دی چې خبرې سره وکړو. په ټوپک او د ماشې په راکاږلو د افغانستان مسله نه حلیدونکې ده او نه به حل شي، آخر به هم خبرو ته کینو. ډېر زیات مننه. د سیاسي چارو شنونکی جمال ناصر اصولي، لندن کې میشت آزاد خبریال سمیع یوسفزی او سیاسي شنونکی بشیر عتیب صاحب له تاسو درې واړو څخه مننه.